د پلار لیکونه لور ته. لیکوال جواهرلال نهرو. ژباړن نسیم سلیمی. څو موده کېږي چې تاریخي لیکل سوي دي. ما په خپل پروني خط کې درته کښلي وو چې موږ باید د مځکې کیسه د طبیعت په کتاب کې ولولو. په دې کتاب کې ټول هغه څه شته چې ته یې په خپل شاوخوا کې وینې: ډبرې، غرونه، درې، رودونه، بحرونه او ورغورځونکي غرونه. دا کتاب همیشه زموږ مخې ته خلاص پروت دی، خو داسې کسان ډېر نسته چې توجه ورته وکړي یا کوشش وکړي چې ویې لولي. که چیرې موږ د هغه لوستل زده کړو او په وپوهیږو، څونه ډېرې په زړه پورې کیسې به راته وکړي. هغه نکلونه چې موږ یې د ډبرو په مخو یعنې صفحو کې لوستلی سو، د ښاپیریانو تر نکلونو ډېرې په زړه پورې دي. نو د طبیعت په دغه کتاب کې به موږ د هغو ډېرو پخوا وختونو په شیانو خبر سو چې زموږ د مځکې پر مخ انسانان او حیوانان نه ول. هر څونه چې دا کتاب پسې لولو، نو به د لومړنیو حیواناتو د پیدا کېدو او نورو حیواناتو په باره کې معلومات ترلاسه کړو. وروسته به نارینه او ښځې منځته راسي، خو هغوی به له دغو نارینه‌وو او ښځو څخه ډېر فرق ولري چې ته یې نن ورځ وینې. هغوی به وحشیان وي او له حیوانانو څخه به ډېر فرق ونه لري. په کراره به د تجربې خاوندان سي او د فکر په کولو به پیل وکړي. د فکر قوت به یې په رښتیا سره له حیواناتو څخه جلا کړي. دا کار یعنی فکر کول به داسې یو واقعي قدرت وي چې دی به تر هر ډول غټ او وحشي حیوان زورور کړي. ته نن ورځ وینې چې یو کوچنی سړی پر یوه لوی پیل سپور وي او هر هغه څه به کوي چې د ده زړه غواړي. پیل په وارو تر هغه پیلوان زورور او غټ دی چې د ده پر غاړه ناست دی. خو پیلوان فکر کوي او ځکه چې د فکر کولو لیاقت لري، نو بادار کیږي او پیل یې نوکر وي. نو هر څونه چې د انسان فکر پر مخ تللی وي، په هغه اندازه هوښیار او چالاکه کېدلی سي. ډېر شیان زده کول، د مثال په ډول اور څنګه بل کړي، ځمکه څنګه وکري او حاصل څنګه ځینې ترلاسه کړي، د کالو لپاره ټوکر او د استوګنې لپاره کور څنګه جوړ کړي. ډېر سړیان او ښځې یو ځای اوسېدل او په دې ډول لومړني ښارونه منځته راغلل. د ښارو تر پیدا کېدو مخکې انسانان له یوه ځای څخه بل ځای ته تلل. ښایي په یو ډول خیمو کې به اوسېدل. په هغه وخت کې یې دا نه ول زده چې مځکه وکري او غذایي مواد لاسته ځینې راوړي. ځکه یې نو نه وریجې درلودې او نه یې غنم درلودل چې ډوډۍ ځینې پخه کړي. سبزیجات هم موجود نه ول او اکثره هغه شیان چې ته نن خورې، په هغو وختو کې چا نه پیژندل. ښایي ځینې وحشي مندکې او میوې به وي چې دوی به خوړلې، خو ښایي زیاتره به یې د هغو حیواناتو د غوښو په خوړلو ژوند و چې دوی به وژل. کله چې ښارونو وده وکړه، خلکو ډېر ښایسته هنرونه زده کړل. خط لیکل یې هم زده کړل، خو د یوې ډېرې مودې لپاره یې کاغذ نه درلود چې خط پر وکاږي، او خلکو به د بوجباترا د درختې د تنې له پوستکي څخه د خط د کښلو لپاره کار اخیستی. زه فکر کوم چې په انګریزي یې برچ بولي، او یا یې د خرما د ونې پر بلګو یعنی پاڼو باندې خط کیږي. دغه اوس لا کېدای سي چې په ځینې کتابخانو کې داسې کتابونه پیدا کړي چې ډېر وختونه پخوا به د خرما د ونې پر بلګو یا پاڼو لیکل سوي وي. وروسته کاغذ پیدا سو. د خط کښل هم ورسره اسانه سول، خو د چاپ ماشینونه نه ول او د نن په شان په زرهاوو یعنی زرګونو کتابونه نسوی چاپېدلی. یو کتاب به یوازې یو پلا لیکل کېدی، خو
خو بیا به د هغه له مخې په ډیره خوارۍ بل ولیکل سو. خود به نو ډیر کتابونه موجود نه ول. داسې نه و چې سړی د یو کتاب د رانیولو لپاره کتاب فروشي یا کتاب خرڅونکي ته ورسي. سړی مجبور و یو داسې څوک پیدا کړي چې د یو بل کتاب له مخې ولیکي او دې کار ډیر وخت غوښتی. خو خلکو په هغه وخت کې ښایسته خطونه کښل او نن ورځ موږ په خپلو کتابخانو کې ډیر کتابونه لرو چې په لاس په ډیر ښایسته خط کښل سوي دي. په هندوستان کې په تیره بیا په سانسکریت، فارسي او اردو ژبه داسې کتابونه لرو. هغو کسانو به چې د نورو کتابو له مخې به کتابونه لیکل، ډیر وختونه د کتاب د مخ پر څنډو ګلان او نور ښایسته رسمونه کښل. د ښارونو له ودې سره په کراره مملکتونه او ملتونه شکل وموند. طبعا هغو خلکو چې په یوه هیواد کې یو بل ته نږدې ژوند کاوه یو له بله ښه سره پیژندل. هغو فکر کاوه چې تر نورو هغو کسانو ښه دي چې په نورو هیوادو کې اوسېږي او په ډیره بې عقلۍ د نورو سره جنګ کاوه. هغه په دې نه پوهېدل او دا اوس هم خلک په دې نه پوهېږي چې جنګ او یو او بل سره وژل احمق ترین کار دی چې خلک یې کوي، د هیڅ چا په ګټه نه دی. د دې لپاره چې موږ د پخوا زمانو د ښارو او مملکتو په کیسو وپوهېږو نو ځینې وختونه زاړه کتابونه رااخلو، خو داسې کتابونه ډیر نه پیدا کېږي. زموږ سره نور شیان مرسته کوي. د پخوا زمانو پاچاهانو او امپراتورانو به د خپل دوران پیښې پر ډبرو یعنی د کتیبو په ډول او د ودانیو پر ستنو یعنی ستونو لیکلي. کتابونه ډیر پایښت نه لري، کاغذ یې رژیږي او وی نه یې وهي، خو ډبرې ډیر عمر وهي. ستا ښایي د الہ آباد په کلا کې د اشوکا د ډبرو د ستنو یا ستونو لیدل په یاد وي. پر هغه باندې د اشوکا فرمان په ډبره کې کیندل سوی دی. اشوکا سوونه کلونه پخوا د هندوستان یو ستر پاچا و. که د لکنو موزیم ته ولاړه سي هلته به ډیرې ډبرې ووینې چې خطونه پکښې کیندل سوي دي. کله چې د بیلابیلو هیوادو پخوانی تاریخ مطالعه کوو نو وبوینو چې په چین او مصر کې ډیر ستر کارونه سرته رسیدلي دي. حال دا دی چې په دغه وخت کې اروپایي هیوادونه له وحشي قبیلو څخه ډک ول. موږ به د هغو ښو وختو په باره کې خبرې وکړو چې رامایانا او مهاباراتا پکښې لیکل سوي او هندوستان یو غني او قوي هیواد و. نن ورځ زموږ هیواد ډیر بېوزلی دی او پردیان مو اداره کوي. موږ په خپل وطن کې لا آزاده نه یو او هغه څه نسو کولای چې موږ یې غواړو. خو زموږ همیشه دا حال نه و او که ټینګه هڅه او کوشش وکړو ښایي وکولای سو چې خپل وطن بیرته آزاد کړو. د بېوزلانو ژوند ښه کړو او له هندوستان څخه یو داسې وطن جوړ کړو لکه ځینې اروپایي هیوادونه چې ژوند پکښې پر آرامه دی. زه به په خپل بل لیک کې د مځکې د عالي داستان له اوله سره درته شروع کړم.